بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو کتونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بایاست. دوستانو، نن راځو د کمپیوټر د درسونو ترڅنګ چې هغه هم زموږ په چینل کې ستا تاسې د زره تعقیب کړي. دغه رقم نن راځو یو بل هنر چې ډېر وخت زما په سینه کې پاته و چې زه د خلکو سره شریک کړم. هغه د خطاطۍ هنر دی یا د حسن خط هنر دی. نو په دې درسو کې به انشاءالله زه ستاسو سره هغه څه شریک کړم چې کوم تاسو په خط کې مشکل لري یا هغه د خط کوم قانون یا ګرامر چې دی هغه ټوله به په دې ویډیو کې تاسو ته په واضح ډول وښیم. خو د ټولو در مخه زه باید دا ووایم چې زه خطاط نه یم، فقط دا هنر مې په ډېر شوق سره زده کړی دی او غواړم چې په دغسې شوق سره یې تر تاسو پورې در ورسوم. او دغه رقم د ډېرو استادانو څخه ما زده کړې کړي دي د خطاطۍ په هنر کې. نو خدای تعالی دې دوی ته اوږده عمرونه ورکړي. که مشکل سره یې زه نه یم مخامخ کړي، هر څه چې ما ورته ویلي دي هغه دې راته ښودلي دي. خو دا هنر تر اوسه پورې هم زه تقریبا 10 کاله کېږي چې زه د دې هنر څخه یو څه لرې پاته شوی، مګر اوس کوشش کوم چې هغه 10 کاله مخکې کوم تمرینونه ما درلود له هغه اوس بیرته را تازه کړم. نو په دې خاطر وتوانېدم چې یو درس جوړ کړم، یو کورس جوړ کړم د خطاطۍ پر برابر. دغه رقم د خط د سمولو څو طریقې و خپلو دوستانو ته ور وښیم، تر څو هغه هم سل په اتیا کې د دې ویډیو څخه استفاده وکړي او زموږ د درسو څخه استفاده وکړي، زموږ درسونه د دوستانو سره شریک کړي او زموږ چینل تعقیب کړي. که څه هم دا لږ خدمت دی، خو موږ نور هم کوشش کوو چې ستاسې دپاره داسې څه چې هغه ستاسې په ورځني ژوند کې ډېر مهم دی هغه تاسې ته چمتو اماده کړو. که هغه د کمپیوټر پروګرامونه وي، که هغه حسن خط وي، که هغه یو بل هغه څه چې موږ تاسې په ژوند کې د هغه سره مخامخ کېږو او ډېر مهم وي زموږ ته په ورځنیز کار کې، نو هغه ویډیو وي، هغه درسونه به ستاسې سره شریکوو او تاسې زموږ ویډیو د دوستانو پورې ورسوئ. او هغه کسان چې د خط خواهش لري چې خط یې سم سي او حسن خط زده کړي او یا هم په خپله یو څه ورسره اشنا سوي وي، غواړي چې هغه د خط کم قانون یا ګرامر یا هغه قاعدې چې دي هغه زده کړي، ښې وپېژني، نو زموږ درسونه دې ګوري او زموږ ویډیوې دې ګوري. انشاءالله د مشکل به ټوله حلیږي. دوستانو، ما ډېر په نیټ کې هڅه کړې ده، ډېر مې کتلي دي چې زه وغواړم په پښتو کې د حسن خط یو کورس پیدا کړم او دغه رقم په خپله کندهارۍ ژبه یې پیدا کړم. زه نه یم توانېدلی چې زه هغه پیدا کړم. دا په دې خاطر نه چې آیا چا کار نه دی کړی یا کار یې کړی دی. د لیشه ښه استادان موږ لرو په خپل لوی کندهار کې. او پاته سو چې زه په دې نه یم توانېدلی چې زه هغه درس پیدا کړم، د هغه څخه زه خپل زده کړې وکړم. اما په نورو هیوادو کې خصوصا عربي نړۍ کې ډېرو خلکو کار کړی دی و دې ته، حسن خطونه یې پورته کړي دي. که څه هم هغه ډېر مشکل وي یا د هغوی طریقه ډېره مشکله وي، خو بیا هم 100% کې یا هم په 100% کې 40% هر هغه څوک چې د حسن خط سره شوق لري استفاده ځینې کولی شي. نو دا ډېر څه دي زموږ دپاره. نو زه بالاخره په دې وتوانېدم چې زه وغواړم یو داسې درس یا یو داسې کورس جوړ کړم چې هغه زموږ د کندهار د ښار د خلکو دپاره، خصوصا په مجموع کې د ټولو پښتنو وروڼو دپاره او خصوصا هغه زموږ کابلي وروڼه یا زموږ فارسي زبانه وروڼه، که څه هم زما په پښتو ونه پوهېږي، فقط هغه د خط په قاعدو په دغو وپوهېږي، 100% کې یا په 100% کې 40% هغه هم د دې څخه استفاده کولی شي. خو د ټولو در مخه ما دا یادوري وکړه چې زه خطاط نه یم. که چیرې زما څه کومه غلطي کېږي هغه زما غلطي ده، اما استادانو چې ما ته راښولي دي که چیرې خط سم راتلی هغه د استاد زیار و کوښښ دی، او که چیرې
په یو ځای کې غلطي کېدله هغه به موږ استاد په دې کې نه راولو، هغه زما غلطي ده، یعنې زه باید هغه توري په ښه معنا سره تاسو ته وکاږم تر څو تاسو په هغه باندې سر خلاص کړئ. نو که چیرې کومه غلطي کېده د غلطۍ په وخت کې زه بخښه غواړم. زه پوهېږم چې زموږ په ښار کې ډېر تکړه تکړه خطاطان شته. زه ټولو ته احترام لرم، ټول زما ورونه دي او ټول د دې ښار بچیان دي، هغوی هم خدمت کړی دی. زه په دې چې په دې هنر کې فقط د نوي قلم را اخلي او یا هم د قلم نوک پر کاغذ باندې کشوي، زه هغه ته په هره معنا غاړه ایږدم، هغه ته زه تسلیم یم. زه د لویي دعوا نه کوم او نه زه دا وایم چې زه نو خطاط یم، ځکه موږ په ښار کې ډېر ښه تکړه تکړه خطاطان لرو، ټول زما استادان دي. مګر دغه درس چې زه جوړوم، زه په دې باور لرم چې هغه کسان چې تر اوسه پورې د خطاطۍ د هنر سره کوم علاقه نه وي پیدا کړې، خو به علاقه ورسره پیدا کړي، او که چیرې علاقه لري شاید د دې څخه د دې خط یو څه زده کړه یې پکښې چټکه سي، یو څه استفاده د دې ویډیو څخه وکړي. دوستانو راځو د هر څه تر مخه خبرې خو ډېرې دي، پر دې باندې باید ډېره څېړنه وسي، چون زموږ ستاسې هېواد هر څه ته هر اړخیز معلوماتو ته ضرورت لري چې هغه ته په هغه باره کې موږ هر اړخیز معلومات دې ته وړاندې کړو. خو بیا هم تر هغه خبرو تېرېږو. راځو عنوان مو داسې دی چې د خطاطۍ لوازم یا اسباب، چې د خطاطۍ د هنر دپاره کم لوازم کم اسباب پکار دي چې باید یو زده کوونکی هغه پیدا کړي او د ځان سره یې کښېږدي او خپل د حسن خط پروسه شروع کړي. یعنې د دې ویډیو څخه وروسته زموږ تاسې د خطاطۍ هغه کم مفردات چې موږ تاسې ورته وایو هغه شروع کېږي چې الف ب و ج و د داسې زه تر پایه پورې تر ی پورې. خو چې د هغه تر مخه موږ هغه خط شروع کوو، یو څه ضروري نکات په پام کې لرو چې هغه باید هر شاګرد، هر زده کوونکی، هر محصل ځان ته آماده کړي. وروسته زموږ د حسن خط پروسه ویډیو پر ویډیو، درس پر درس وګوري، دا پروسه تر پایه پورې راسره تعقیب کړي. انشاءالله زه اطمینان ورکوم چې په ډېر لږ وخت کې به دی د ښه حسن خط خاوند شي. دوستانو دا کار د یو خدمت پر اساس باندې ما شروع کړی. په دې کې زه کوم مادیات په نظر کې نه لرم او نه مې په نظر کې دي، فقط چې زموږ تاسې د ښار خلک، زموږ تاسې پښتانه ورونه، په مجموع کې د ټول افغانستان ورونه د دې څخه استفاده وکړي. هغه خلک چې هغه تر اوسه پورې حسن خط سره اشنا نه دي، او که چیرې زما د خط څخه هغو خلکو چې هغه یا خطاطان دي یا په اصطلاح استادان دي استفاده کول، دا زما په ژوند کې یو زرین چانس دی. او هغه مشکلات چې تاسې په خط کې لرئ، زموږ سره د کمنټ د لارې د هرې ویډیو تر هر درس لاندې کمنټ راته وکاږئ. انشاءالله ستاسې ټولو پوښتنو ته به موږ جوابونه درکوو او ستاسې مشکل به حلیږي. دوستانو د خطاطۍ لوازم یا اسباب، هغه کسان چې خط شروع کړي د هغو ته معلومه ده چې د هغه تر مخه باید لوازم یا اسباب د خطاطۍ پوره سي، ځکه په عادي قلمانو دا کار نه کیږي، نه په عادي قلم باندې حسن خط سمیږي. نو د هغه دپاره اوو شیانو ته موږ ضرورت لرو چې هغه اول یې دنی قلم دی. دوستانو دنی قلم دلته زما سره سته، زه به یې تاسې ته وښیم. دې ته موږ تاسې دنی قلم وایو. دا د لې په ښار کې د ایران څخه هم راځي، دغه رقم زموږ ښار یې هم لري. دې ته هډوکي والا نی قلم وایي، په خاطر د دې هډوکي والا ته چې دغه لرګی ډېر سخت دی، ډېر مقاوم دی، ډېر د وخت لپاره ستا سره پاتېږي، ځکه چې دا ډېر کلک دی، هر ګړی د ماتېدو څخه دی خوندي دی. او یو قسم نیان دي، هغه ډېر پاسته دي چې هغه د ډېر زور کولو سره پر ورقه باندې د دغه خوله د منځه ځي، مجبور یې چې ته په هفته کې، په میاشت کې یو وارې بیا هم جوړ کړې. نو تر هغو دا نی ډېر بهتره دی. دا په هر قرطاسیه کې، په هر دکان کې، د قرطاسیې په دکان کې تاسو ته په ښه قیمت په لاس درځي. یو تر ټولو مهم د کتابت لپاره بهترین او په زړه پورې
اسباب هغه نهي دي، د نهي قلم دی. دا په دې خاطر چې د حرکاتو د زاویو سره ډیر اړه لري او په دې کې حرکات او زاویې ډیر په ښه طریقه سره مد نظر نیول کیږي او هغه کار پکې اجرا کیږي. کوم شی چې زه تاسو ته کاږم که داسې نهي تاسې ولري او هغه تاسې وکاږي، انشاءالله عیني به زما په شکل سره کم حرف چې ما کښلي په هغه شکل سره به تاسې هم هغه حرف راولي. د دې رواج د ډېرې پخوا زمانې څخه را روان دی او تر اوسه پورې دا هم رواج لري، خو په بعضو قرطاسیو کې د اوس نوې ټکنالوژي سره اوسني نوي قلمان راوتلي دي چې هغه د لې په قرطاسیو کې ډېر اوسني قلمان راوتلي دي چې زه به یو مثال تاسې ته در وښیم. په همدې شکل سره قلمان دي دوستان، داسې یو شکل لري. ګورئ دا نوک یې څه شي دي؟ کټ سوی دي. په بعضې قرطاسیو کې تیار پیدا کیږي او بعضې وخت که چیرې یو خطاط د خپل په کور کې قلم جوړوي هم کولی شي چې قلم جوړ کړي. داسې فقط ساده قلم راواخلي او شاوخوا منطقه یې وتوږي، وروسته له هغه څخه یې کاټ کړي په غچي باندې یا هم په ناخونګیر باندې یې کاټ کړي، هغه به ستاسې قلم جوړ شي. خو اوس تر ډېره حده د دغو قلمانو څخه استفاده کیږي، اما تر ټولو مروج شی چې و هغه د نهي قلم دی. د ډېرې پخوا زمانې څخه دا نهي قلمان رواج او تر اوسه پورې او د خط په کښلو کې ډېر مهم دي. نو تاسې ته اختیار درکوو که مو نهي قلم اخیستی او که مو داسې قلم پیدا کوئ، فقط د نهي د نوک په سر په اندازه به دی کاټیږي، وروسته خپل حسن خط ته دوام ورکړي، انشاءالله خط به مو ښایسته وي. دوهم قلم چې دی هغه رنګ دی دوستانو، تر ټولو ښه رنګ، تر ټولو بهتر رنګ د خطاطۍ په هنر کې هغه رنګ چې ښوی خاصیت ولري، چې هغه په نړیوالو بازارو کې هم پیدا کیږي، په عربي نړۍ کې ډېر شته او دلې موږ هم په خپل ښار کې لرو چې هغه یو اعتدال رنګ دی او بل د اومیګا په نامه سره رنګ دی او بل د ټاینټینګ په نامه سره رنګونه دي چې هرې قرطاسي والا ته ووایاست انشاءالله درکوي یې. خو زه چې کوم رنګ کاروم هغه د اومیګا په نامه سره یو رنګ دی دوستانو چې دغه ښه ده، د ډېر وخت څخه را سره ده او زه هم د حسن خط کارونه په دغه رنګ سره کوم چې دا ډېر تک تور ډېر ښایسته او ډېر جالبه رنګ دی. د اومیګا ډرایوینګ یعنی رسمول او هغه څه چې تر ډرا پورې علاقه لري. دغه رنګونه د اعتدال رنګ او دغه رقم د اومیګا رنګ، دغه رنګونه موږ په ډېرو مرحلو کې کار ځینې اخیستلی شو، لکه په طراحي، ګرافیک، نقاشي او نورو هنري کارونو کې موږ د دې څخه استفاده کولی شو. دوستانو دریمه ماده چې ده هغه مشواڼۍ ده یا په فارسي کې دوات ورته وایي. مشواڼۍ هغه څه ته وایي چې په هغه کې موږ داسې رنګ اچو. په خپله د اومیګا دغه سیشه هم مشواڼۍ ده، دې ته هم موږ داسې مشواڼۍ ویلی شو. خو اما چې مشواڼۍ باید په څه ډول وي هغه د خطاطۍ لپاره، ځکه په هغه باندې د نهي سر ننوتل یا داخلېدل هغه نه کیږي، کله کله هغه چپه کیږي. نو د هغه لپاره مهمه داسې یو دوات چې سر یې خلاص وي، په همدې شکل سره دوستانو داسې شکل ولري او د چشې څخه وي. د مسالې هغې کله کله رنګ وچوي او دغه رقم د چشې هغې پر بهتره په دې ده چې یو رنګ نه وچوي او بل چې خوله یې داسې خلاصه وي، ځکه په دې کې په ډېرې اسانۍ سره موږ کولی شو چې نهي داخل کړو او که چیرې موږ هغه چشه راواخلو او دلته سر ځینې خلاص کړو، په دې باندې نهي په ډېر مشکل سره داخلیږي. صحیح، اما دلته په ډېره اسانۍ سره موږ داسې باید خپل کار ځان ته اسانه کړو، نه باید په مشکلو لارو باندې ولاړ شو چې په ډېرې اسانۍ سره موږ رنګ راواخلو خپل خط وکاږو. دوستانو په دې مشواڼۍ کې ما یو بل شی هم ورچولی دی چې هغه د ورېښمو تار دی. ورېښم په هر دکان کې شته، هغه دکانونه چې هغه فیشن فروشان دي یا زنانه لوازم اسباب چې دي هغه خرڅوي. مقصد په هر دکانو کې د څرخي والا سره د هر چا سره داسې سوڼ پیدا کېږي، سپین رنګ سوڼ به یو ګوټه کې تقریبا 15-10 افغانۍ دي دا یو څرخی. کله چې هغه راوړي بیا یې داسې په دغه کې واچوي،
وروسته رنګ پر واچوي. یو خو هدف یې دا دی چې دا شی به هم د شوي رنګ نه وچیږي، او بل هدف یې دا دی چې دوغنده رنګ فقط تا ته درکوي چې ستا هغه توري په لیکل کېږي، اضافه نه درکوي چې یا نشر وکړي یا توی سي یا پر یو خوا وشکه وکړي یا پر بله خوا. نو د هغه دپاره فقط یوازې ورېښم ډېر بهتره دي. د اسپنج او داسې نور پنبهیز موادو څخه پرهیز وکړي، هغه مه کوئ او هغه مناسب نه دي. فقط یوازې ورېښم تاسې ور واچوئ، وروسته بیا د خپل خط توري و الفاظ وګورئ چې په څومره ښه مهارت سره هغه توري ته خپله راوستی سي او بالاخره دې پر خط باندې شوق هم راځي. دوستانو، کاغذ د خطاطۍ په هنر کې ډېر مهم دی، په خاطر د دې ځکه چې ته خط پر دغه کاغذ باندې کاږي. او کاغذ څو قسمه پیدا کېږي چې ګلاس کاغذ دی، یو یې نیمه ګلاس دی او بل یې هم عادي A4 سایز ورکې دي. خو د خطاطۍ دپاره اولین ګلاس کاغذ چې ډېر شوی دی، هغه په دې خاطر چې هغه الفاظ چې ته یې کاږې په ډېره اسانۍ سره ته پر هغه باندې ولاړ سې، په ډېره اسانۍ سره پر هغه باندې پیروي وکړې او کم مشکل تا ته جوړ نسی. چې هغه دلته موږ په ښار کې یو هغه لرو چې د کتابچه خوشنویسي په نامه سره داسې یو کتابچه ده دوستانو، چې هر څه ادرس یې دلته دا دي پر لیکلی دي. د دې کتابچې کاغذ ډېر شوی او ډېر ښایسته کاغذ دی. دا په هره کرتاسیه کې خرڅېږي، که چیرې په نورو ولایتو کې په بل نامه خرڅېږي، خو دا کاغذ ډېر شوی دی. یعنی په نورو ولایتو کې موږ داسې وایو چې د کتابچه خوشنویسي په نامه نه وي، په بل نامه وي. خو په هر صورت د کتابچه خوشنویسي په نامه سره کتابچه ده، په هره کرتاسیه کې خرڅېږي. هغه راواخلئ، خپل د خط تمرینات پریکټیس او دا شیان پر وکړئ. شوی کاغذ په دې خاطر ښه دی چې هلته د قلم حرکات ښه منظم راسي او پکښې دا قلم نوک په هغه کې بند نسی په کاغذ کې. او که چیرې شوی کاغذ نه وي، یو خو ډېر رنګ ډېر غواړي بیا نشر کوي، او بل په دې خاطر چې د قلم نوک هر ګړی په کاغذ کې ننوځي، نو ستا د تورو د اداینې یا د هغه قاعدې د ادا کېدو یا هغه د قوانینو د ادا کېدو مخنیوی کوي. نو بالاخره هغه توری خراب راځي، هغه حرف خراب راځي، هغه جمله خراب راځي. نو په دې خاطر موږ ته مهمه ده چې شوی کاغذ په خطاطۍ کې وکارو. پنځم دا دی چې د خطاطۍ په لوازمو کې پنځمه ماده دا ده چې یو تخته باید موږ ولرو چې پر هغه باندې کاغذ کښېښول سي. تخته دلته زه دوستانو لرم، زه به هغه تاسو ته ښکاره کړم. دوستانو، په همدې شکل سره یو تخته ده، داسې یو جوړښت لري، تقریبا 9 متر دا تخته ده. د دې تختې هدف په خطاطۍ په هنر کې دا دی چې کله تاسې چارزانو کښېنئ او تکیه ووهئ هغه ته بالښت ته 90 درجې زاویه جوړه سي. وروسته له هغه څخه به تخته په غېږ کې نیسي او تقریبا د 10 سانتي متره چې د متر په اصطلاح درېیمه حصه سي یا د ګز درېیمه حصه سي. 10 سانتي متره باید ستا او د تختې تر مابین فاصله موجوده وي او ډېر به پر خط باندې داسې راکښته کېږي نه، ځکه دا عادت پاتېږي. اکثره کسان چې خط کاږي پرېوځي ورته، دا دی په کوچنیوالي کې دغسې مختص وي، دا عادت د ده څخه نه پاتېږي. نو د خطاط یا د حسن خط والا لپاره مهمه خبره دا ده چې دی کله خط کاږي 90 درجې زاویه یې په خپل بدن باندې عملي کړې وي او دغه رقم یې تخته هم په غېږ کې وي یا یې بل داسې یو کلک ګته وزم یو شی یا د اوسپنې فلزي یو نری چادر رقمه یو شی چې هغه د کتېدو امکان ونه لري، ښه کلک وي، هغه یې په غېږ کې وي په خاطر د دې چې دی هغه کتابچه پر هغه باندې ږدي او وروسته په خط باندې شروع کوي. دا د خطاطۍ په هنر کې پنځمه ماده وه چې ډېره مهمه ده. خدای دې وکړي چې دا شیان تاسې اماده کړئ. وروسته له هغه څخه چې کله دا شیان اماده سوه بیا خط شروع کړي، بیا کوم مشکل نه جوړوي. شپږمه ماده قلم تراش یا کټر دی یا بلیډ چې موږ ته چې ورته وایو، چې هغه د نهي په پرې کولو کې ډېر ښه مهارت لري. هغه په داسې شکل سره دوستانو دا په هره کرتاسیه کې خرڅېږي چې دا یې مخ دی او دا یې هم د شاتنۍ برخه ده. کولی سي چې د هرې کرتاسیې څخه دا کټر واخلي او دغه رقم د نهي په پرې کولو کې په همدې شکل سره چې داسې یې وتوږي، کار ځینې اخیستل کېږي، دواړې خواوې مو ور برابرې کړي، وروسته له هغه څخه یې کاټ کړي
ستاسې نوي به جوړ شي. دا کټر ډېر مهم دی د خطاطۍ په هنر کې. باید هر سړی د ځان سره ولري تر څو قلم په دې باندې تراش کړي او جوړ کړي. اووم، د قلم تراش تر څنګ باید یو کوچنی تخته هم وجود ولري دوستانو، چې هغه د نهي په اصطلاح دغه نوک چې موږ تاسې بولو دا پر هغه باندې پرې کېږي، کاټېږي. چې هغه تخته 2 دانې زه دلته لرم چې دا یوه دانه ډېره د پخوا څخه راسره داسې اوږده تخته پر دې خوا باندې ریګمال دی په خاطر د دې چې کله نهي تاسې کاټ کړي وروسته له هغه څخه پر دا ریګمال باندې داسې تېر کړي یو خوا بل خوا هغه د زیږ حالت څخه نهي وځي. وروسته چې بیا پر کاغذ باندې تاسې پر هغه ښوی ګلاس کاغذ باندې خط کاږي نو نهي مو ډېر نرم او تاسې ته به هم په خپله خوند درکوي. کوشش به مو هم دا وي چې یوه څپه خط وکاږم ولې 2 نه کاږم ولې 3 نه کاږم، ځکه ستاسې شوق پر هغه باندې راځي. او دلته بله دانه چې اوس نوې موږ جوړه کړې ده هغه په داسې شکل سره د هر نجار ته چې ورسي چې اضافه لرګی ورسره وي یا تخته فقط ځینې واخلي داسې چارکونجه یې پرې کړي، وروسته پر سر باندې صفر ریګمال ورلفي یا سریش کړي او دا بله خوا د نهي د پرې کېدو دلته چې نهي پرې سو پر دا خوا باندې نهي بیرته سوهانېږي، سر نوکان دواړه نوکان یې سوهانېږي چې تر څو په کاغذ کې دا په کاغذ باندې داخل نشي یا پر کاغذ باندې هغه یو رقم شاته د ټاپې په حیث پاته نشي. نو په ډېر مهارت سره په ډېرې نرمۍ سره به دا ریګمالوي. کله چې نرم سو بیا د خپل استفاده ځینې وکړي. دوستانو دا هغه 7 قلمونه وه چې موږ مخکې له هغه څه څخه چې خط شروع کړو یا خط ښایسته چې زموږ دا یا حسن خط مو ډېر ښه وي په زړه پورې وي، دا 7 قلمونه باید تاسې عملي کړئ او دغه مواد باید تاسې اماده کړئ. وروسته په آینده کې چې موږ نوي ویډیوې پورته کوو ستاسې باید هغه مواد اماده ستاسې سره په کور کې پراته وي. زموږ نوي درسونه چې تاسې ته دررسېږي ګورئ یاستې او د هغه څخه استفاده کوئ او پر هغه پروسه زموږ سره عملي کوئ. انشاءالله زه اطمینان در کوم چې په 3 میاشتې یا په 4 میاشتې کې ستاسې به خط هم ښایسته سوی وي او په ضمن کې به تاسې دا ویډیوې د دوستانو سره هم شیر کړي وي، هغه به یو څه د حسن خط سره علاقه پیدا سوې وي. په مجموع کې به زموږ ستاسې ټولنه نوره هم یو ښه آینده او یو ښه روښانې لارې ته راووځي او دا یو خدمت دی. د دوستانو سره دا ویډیو شیر کړئ، خدای دې وکړي چې دغه مواد په ذهن کې پاته سوي وي او په کتابچه کې د سره یادداشت کړئ. سر له نن څخه ولاړ سي خرطاسیې ته دا مواد پیدا کړئ. په آینده ویډیو کې زما نوي درسونه درته شروع کېږي، د الف څخه یې شروع کوو. تاسې را سره واوسېږئ، زموږ سره پاتې سئ، زموږ پروسه ټوله را سره عملي کړئ. انشاءالله ستاسې خطونه به ښایسته سي. نور مو وخت نه نیسم، ویډیو ډېره اوږده وه ځکه دا د خط تر مخه باید دا لوازم تاسې وپېژنئ. د خطاطۍ اسباب هغه مهم ضروري مواد لوازمه چې موږ تاسې ورته وایي هغه دا ډېر مهم دي. نو نور مو وخت نه نیسمه. ښه ژوند، ښه چارې.